بیخی لناستی پستی استلا یما اسلام آبادا تا تا څنګه زنده باد وایم اسلام آبادا تا تا څنګه زنده باد وایم تا خو مدام په خپل وینو لمبولا یما بسم الله الرحمن الرحیم شریک او په نوم د خدای چې بخښنه کوي مهربان ذات دی په داسې ځیشه خبره ډېره زیاته ګرونه وي چې مخته تنکي ګلونه جنوزه یې شي چې هغه ډېر په ظلم جبر سره په شهادت رسیدلی وي خو بیا هم د خلک غوښتنه وي نو میشغه غوړي چې هغه د زړه درد در سره شریکي دای وارز نه دو اس په د تیرې ورځې شي په جاني خیل شه هم دغه سه د بچیونه لاشینا چې هغه خو بخي سپیرو جوات کړی وي شل 25 ورځې په خور شي پروت وي هغه هم شکل آیات پرغال صاحب چې کیمه خبره وکړلې چې اخر کار میجو کله سره په واخله یو ځړه کیږي میجو کله دی و بل په غام دردیږي دغه ملک یا دغه ریاست یا دغه ریاست ادارې دا خو هیڅ کله د میش په غام په درد و نه دردېدلې آی میجو د عمران خان نه لږ څه توقع هغه زه په ځنې واخشه سپورټر و خو هغه سترګې باندې خړې کړې ارمان لوڼی په یوه شعر شه ورته یایي چې نه یې وینې که په کس کوي شیطانه منافقه خو زه ورته یایه چې ښه مو ویني خو په کس کوي شیطان دی منافق دی موږ مړه کېږو دی خاموش دی عمران خان دی منافق دی د پښتون په پرغر مالګې دوړوي په پارلمان کې که مراد سعید که علي محمد خان دی منافق دی چې زمونږ د پښتنو قتل عام ویني او خاموش دي که ملک دی که ملا که عام انسان دی منافق دی چې زمونږ سرې وینې نه ویني سرې شونډې زلفې ستایي که شاعر دی که فنکار او که ویان دی منافق دی